بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. ځینې شاګردان او ملګري دا پوښتنه کوي چې څنګه موږ کولی شو چې په یو کمپیوټر کې زیاتې وینډوګانې یا اپریټنګ سیسټم انسټال کړو. یا ځینې د نیټورکینګ شاګردان وي، دوی غواړي د پریکټس دپاره یو څو کمپیوټرونه یو د بل سره وصل کړي. نو هر شاګرد دومره توان نه لري چې دی په بازار کې 2 یا 3 کمپیوټر واخلي او دلته یو د بل سره وصل کړي او خپل پریکټس سرته ورباندې ورسوي. دې دپاره یو سافټویر موجوده په نوم د هایپرویو چې دغه په کمپیوټر کې انسټالیږي او ته کولی شې چې د یو څخه زیات اپریټنګ سیسټمونه پکې انسټال کړې او همداشان نیټورک په واسطه یو له بل سره کنیکټ کړې او کار ورباندې وکړې په ورچوال ډول باندې. نو کله تاسو غواړئ چې دغه سافټویر انسټال کړئ نو د لاندې راکوایرمنټ باید تاسو ورته پوره کړئ. ستا په کمپیوټر کې حد اقل وینډوز 10 انټرپرایز موجود وي. که چیرې وینډوز 10 باندې کار کوي یا په 10 باندې کار نه کوي، وینډوز 8.1 باندې کار کوي، دا باید کمپیوټر کې د موجوده وي تر څو چې دغه سافټویر رن کړي. یا وینډوز 10 ایجوکیشن وي یا وینډوز 10 پرو وي، دا باید موجود وي. او هر کله چې ته غواړې چې د وینډوز انسټال کړې 40 بایټه انتخاب کړې. که چیرې 32 بایټه انتخاب کړې بیا هم کار نه کوي. هارډویر ریکوایرمنټ په دې ډول دي چې 40 بایټه پروسیسر باید ولري او همداشان حد اقل 4 جی بي ریم موجود وي په کمپیوټر کې. او که چیرته دغه ریکوایرمنټ ټول پوره وي بیا هم کار نه کوي نو هغه به په بایوس کې ورچوال ټیکنالوژي په نوم یو آپشن د هغه باید انیبل کې تر څو دا کمپیوټر دا کار سرته ورسوي. نو اول زه د خپل کمپیوټر ریکوایرمنټ ګورم. راځم دلته مای کمپیوټر نه رایټ کلیک پراپرټیز ته راشه. نو زما په کمپیوټر کې وینډوز 8.1 انټرپرایز وینډو انسټال ده او تقریبا 8 جی بي ریم لري. 40 بایټه اپریټنګ سیسټم یا 40 بایټه اپریټنګ سیسټم یې پکې انسټال کړی ده. نو دا ریکوایرمنټ پوره دي. نو څنګه موږ کولی شو چې هایپرویو انسټال کړو؟ دا جدا سافټویر نه ده، دا په همدې وینډو کې موجوده. را به شي سټارټ مینو ته او کنټرول پینل ته به ځان ورسوي. کنټرول پینل ښه، کله چې کنټرول پینل ته دلته راشو نو ته به دلته پروګرامز ان فیچرز به انتخاب کړې. دې باندې به کلیک وکړې او هغه نه وروسته به راشې ټرن وینډوز فیچرز آن اور آف، په دې باندې به کلیک وکړې. یو څو شیبې انتظار وباسه او هغه نه وروسته به دلته هایپرویو پیدا کړې. دغه د هایپرویو دغه ټیک مارک نه وي اول ځل لپاره، خو دا خو مخکې ما ټیک مارک کړی ده. نو دغه به ته ټیک مارک کړې. په دې باندې کلیک وکړه، دلته دې باندې کلیک وکړه، اول دغه ټیک مارکه، دا ټیک مارکه او دغه نه وروسته دا دویم خپله ورسره ټیک مارک کېږي. دا بعضې وخت خپله نه ټیک مارک کېږي، دا به هم ورسره ټیک مارک ده. هایپرویو پلیټفارم که چیرې دغه ورسره ټیک مارک نه کوې نو بیا هم هایپرویو کار نه کوي. هغه نه وروسته به اوکې بټن واخلې. خو دغه ورچوال ماشین چې ده یا دغه هایپرویو چې ده دا ما مخکې انسټال کړې ده، تیاره موجوده ده. دا کله چې سر ته ورسېږي نو کمپیوټر ریسټارټ کېدل غواړي، ته به ډایرکټ ریسټارټ ناو باندې به کلیک وکړې نو دغه بیا فعالېږي. خو دې ته نور ضرورت نشته ځکه چې ما تیاره انسټال کړې ده او بیا کمپیوټر که ریسټارټ رانه وغواړي خو ما مخکې دا کار سرته رسولی ده. نو کله چې دا سرته ورسېږي دا شی راځي خو دلته به ریسټارټ راشي. تاسو په ریسټارټ باندې کلیک وکړه، کمپیوټر یو ځل وګول کېږي بېرته چلندېږي. نو کله چې دا کار مو وکړو هغه نه وروسته به تاسو راشئ یا دلته راشئ سرچ ته، سرچ باندې کلیک وکړئ، دلته هایپرویو ته ولیکئ هایپرویو ماشین. دا ګورئ هایپرویو منیجر، په دې باندې به کلیک وکړئ، دا به خپله راشي. دې باندې چې کله کلیک وکړئ ښه، دلته به تاسو راشئ افغان. د افغان زما د کمپیوټر نیم ده، دا به راشي او دې باندې به رایټ کلیک وکړئ نیو او نیو ورچوال ماشین باندې به کلیک شئ او هغه نه وروسته به نیکسټ واخلئ او دلته ته کومه وینډو انسټالوي هغه نوم به ورکړئ. فرض که زه انسټالوم وینډوز
وینډوز ایکس پی او په کوم ځای کې سټور کوئ لوکیشن به ورته انتخاب کې سی پروګرام کې سی ډرایو کې سټور کوئ یا بل ډرایو ورته کاخلې براوز باندې به کلیک وکړئ او را به فرض کا په ډي کې ثبت ومه په کوم ځای کې ثبت فولډر به ورته انتخاب کې اپریټینګز کې دلته مخکې ما ځنې وینډو کې مخکې نه مخکې کړي مې دي خو دلته که ته غواړې په خپله خوښه یو فولډر هم ورته جوړوې رایټ کلیک او را به چې دلته نیو او فولډر باندې کلیک وکړه او دلته به ورته ولیکې چې وینډوز ایکس پی دا فولډر تیار جوړ کړه نو ایکس پی فایلونه به ټول همدلته پراته وي اوس د وینډوز ایکس پی ورته انتخاب کړه په همدې ځای کې د انسټال شي سلیکټ فولډر او هغه نه وروسته به چې واخلې نیکسټ به واخلې نیکسټ نه وروسته بیا هم نیکسټ واخلې او دلته د دې اپریټینګ سیسټم ته وینډوز ایکس پی ته څومره ام بي ریم ورکوي میموري مجازي ډول فرض کا 512 هم سي ده یا 1040 مطلب 1 جی بي ورکوم هغه نه وروسته به نیکسټ واخلې او بیا به نیکسټ واخلې او دلته درته چې نوم د وینډوز ایکس پی صحیح ده او بالکل صحیح ده لوکیشن یې خپله راوچت کړی چې په ډي ډرایو کې په اپریټینګز فولډر کې وینډوز ایکس پی فولډر کې دغه هلته سټور شي یا به سیفت شي او 2 جی بي هارډ ډیسک ورکوي مجازي ډول فرض کړه 10 جی بي بس ده که چېرته مخکې تا سره تیار هغه در سره موجود وي مخکې د یو ځل انسټال کړي فایلونه در سره موجود وي نو په دې باندې کلیک وکړه د هغې ځای نه هغه براوز ته به راشئ فرض کړه مخکې خو اوس مونږ ایکس پي نه ده انسټال کړی دا نور مې کړې وه اپریټینګز ته راځم فرض کړه وینډوز سرور دا وینډوز سرور باندې به کلیک وکړئ او دا ورته دا ورچوال هارډ ډیسک ورته انتخاب کړه نو بیا دې ته ضرورت نشته چې ته سره نه وینډو ورته وکړې نو دا ورته انتخاب کړه ډایرکټ خپله کار کوي دا هغه وخت موږ انتخابولی شو چې فرض که اول باید موږ یو ورچوال ماشین جوړ وي هغه کې مې وینډو انسټال کړي وي کله چې زه خپل کمپیوټر کې فرض که وینډو وکړم دا هر سره نه ختم شي نو دې ته بیا ضرورت نشته چې زه بیرته سی ډي وراچوم بیرته ورچوال ماشین انسټالوم نو ته کولی چې د دې ځای نه مخکې تیار په ډي کې تا سره ثبت فایلونه راواخله بس ډایرکټ به کار وکړي خو دې ته اوس ضرورت نشته نو موږ اوس نوې وینډو انسټالوو ایکس پي ځکه ایکس پي وینډو مخکې موږ نه ده انسټال کړی نه یې فایلونه را سره شته نو دا ورته انتخابوو هغه نه وروسته چې باندې کلیک کوو نیکسټ باندې کلیک کوو ښه دغه وینډو ته د څه شي نه ورته کوې دلته زه ورته وایم که چېرته ډرایو نه ورته کوې یا فرض که سی ډي نه ورته کوې نو د سی ډي ورته انتخاب کړه که چېرته تا سره ایمیج موجود وي د وینډوز ایکس پي نو دې باندې کلیک وکړه کوم ځای کې چې ایمیج په کمپیوټر کې در سره پرته وي همغه ورته انتخاب کړه ایمیج څنګه جوړېږي دا به انشاءالله په راتلونکي کې وایو نو زه د کمپیوټر سی ډي روم نه هغه ورته کوم وینډو ورته کوم نو چې ورته انتخابوم فزیکل سی ډي ډي وي ډي ورته انتخابوم هغه نه وروسته دا نیکسټ کوم نیکسټ او دلته ماته یو سمري راکوي چې مثلا وینډوز ایکس پي نوم شو او میموري دومره شوه نیټورک اوسه پورې کوم نیټورک سره نه ده کانیکټ دا به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې وایي څنګه یو د بل سره کانیکټ کیږي او هغه نه وروسته فینش باندې کلیک کوم دلته اوس موږ سره وینډوز ایکس پي دغه راغله خو کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم دا له موږ سره سټارټ کیږي نو څه شی به کوي دا باید اول انسټال شي لکه څنګه چې کمپیوټر کې تاسو وینډو انسټالوئ همدغه شان همدلته وینډو انسټالیږي لکه دا مخکې ما دا انسټال کړي ګوره دې باندې رایټ کلیک کوم وینډوز 7 ده اوس کله چې دې باندې کلیک وکړم فرض کا سټارټ ښه کنیکټ باندې کلیک کوم یا تیاره مخکې دا چالان ده پاتې ده ګورې کنیکټ باندې کلیک کوم دا مخکې ما سره چالان ده پاتې ګوره دا وینډوز ایکس هغه ته راغلم وینډوز 7 ته راغلم خو دا وینډوز 7 دا مخکې وینډو انسټال شوی خو زه خو اوس نوې وینډو غواړم ته به خپل کمپیوټر ته څه ور واچوې وینډوز ایکس پي به ور واچوې دا زه خپل کمپیوټر ته ورغلم وینډوز ایکس پي مې کمپیوټر ته واچوله دا اوسه پورې نه ده اخیستی دا ده ایکس پي نو دلته ته کار مه ولره دا بیرته بند کړه او دلته اوس وینډوز ایکس پي باندې چې څنګه کلیک وکړې نو دې سره به
انسټالیشن شروع شي د لومړي ځل لپاره. ولې موږ هلته په سیټینګ کې سی ډي روم ورته انتخاب و چې ته د دې نه موږ ته وینډو انسټال کړه. دې نه رایټ کلیک یا دې ځای نه سټارټ باندې کلیک وکړه یا کنیکټ باندې کلیک شه. اوس به دغه ورچوال ماشین خو راغلو خو دا اوسه پورې ټرن آف ده. دا اوس سټارټ کړه. نو څنګه چې سټارټ کړې ډایرکټ به انسټالیشن شروع شي د وینډوز ایکس پی. دې باندې کلیک وکړه. اوس څو منټه صبر وکړه. هایپر ویو اوس هر یو بټن وي یو بټن ووهه. نور هوبهو طریقه یې د انسټالیشن په طریقه ده. که چېرته مو کومه وینډو انسټال کړې همغه طریقه یې ده. ګوره دلته چېرې وینډوز ایکس پی دې باندې کلیک کوو. دا به اوس وینډوز ایکس پی په همدې کې انسټالیږي چې دا یو څه وخت نیسي. موږ 10 جی بي مو ورکړی وای دغه وینډو دپاره. نو ته کولی شي په د 10 جی بي کې څو ډرایوونه جوړ کړې، 2 ډرایوه 3 ډرایوه مجبور دی چې بیا 3 جی بي 4 جی بي جوړ کړې. زه ډرایوونه نه جوړوم، بس همدا یو ډرایو 10 جی بي بس ده. نو دلته موږ چې ولیکو سی باندې کلیک کوو، دلته سی او بس څومره ام بي غواړي چې دا ډرایو شي. نو 10299 ام بي تیار انتخاب ده. بس تقریبا 1 جی بي راځي. دا انټر کوم، دا یو ډرایو بس ده او هغه نه وروسته تقریبا 8 ام بي اضافه شو او بیا انټر اخلم تر څو انسټال شي. انټر او په کوم فایل سیستم باندې یې فارمټ کوي، انټي فیس باندې کوي، فټ باندې کوي. د انټي فیس نوې ټکنالوژي ده، په دې باندې کوو انټي فیس باندې. او دې نه وروسته به دغه فارمیټ شي. دا به 100% ته ورسېږي. یو څه لږ وخت نیسي. که چېرته مو وینډوز ایکس پی انسټال کړی وي مخکې، طریقه یې همغه شی ده. صرف فرق په دې کې ده چې دغه په هایپر ویو کې انسټال شو یا مجازي یا ورچوال ډول باندې. او د دې نه وروسته به د سیډۍ څخه فایلونه کاپي کېږي چې همغه تقریبا 100% ته به رسېږي. دغه به هم 100% ته رسېږي. دا به تقریبا 100 ته ورسېږي. په دې ټایم کې به بیرته کمپیوټر سټارټ کیږي. مطلب مې مجازي کمپیوټر دی، ما کمپیوټر نه دا مرحلې بیرته سر ته رسېږي. مرحلې سر ته رسېږي. دا تقریبا 11 منټه وخت نیسي. 10 او تقریبا 15 منټه. هلته نوم ورکوو. فرض کړه هر څه چې ورکوې نیکس.
پاسورډ به ورکړو 1 2 3 1 2 3 next د دې سره د وینډوز XP انسټالیشن پای ته رسیږي یو ځل بیا ریسټارټ کیږي په دې وخت کې به تاسې په کمپیوټر کې کوم کیبورډ یو شی نه وایو کار به ورباندې نه لرئ اوکې دغه د په خیر سره وینډوز XP انسټال شوه لکه پاسورډ مې 1 2 3 ورکړی و 1 2 3 انټر څو شېبې صبر کوو په دا اوس کومه وینډو چې انسټال شوه په دا موس چې زه خوروم په همدې وینډو کې دا ګوره ورچوال باکس کې د وینډوز XP کې اوس زه د خپل کمپیوټر وینډو ته نشم راتلی همدې دپاره دی تاسو لاندې ځای کې هم لیکلي ګوره دلته لاندې راشئ کنټرول آلټ لیفټ یا په کمپیوټر کې تاسو دلته نه معلومیږي په ریکارډ کې هم نه راځي کنټرول آلټ او ایرو کی بټن ووهئ هر یو ایرو کی بټن چې وي دې سره تاسو کولی شئ ګورئ کنټرول آلټ ایرو کی زه اوس ګوره موس مې دې خواته راغلو دغه او کله چې په همدې په هغه باندې کلیک وکړم په دې ورچوال باکس باندې کله چې داسې کلیک ورباندې وکړم زه بیا نشم کولی اوس موس چې ده په دا ورچوال باکس یا وینډوز XP کې ده دې خواته نشم راوتلی د خپلې وینډو ته نشم راتللی نو کنټرول آلټ ایرو کې بټن ووهئ دې سره تاسې راتلی شئ دغه وه د وینډوز XP انسټالیشن طریقه په هایپرویو کې نو د دې نه بغیر ما سره نورې وینډوګانې هم انسټال دي چې یو وینډوز 7 ده او بل وینډوز سرور 2012 ده چې دا هم رایټ کلیک دا مخکې نه ما سټارټ کړي دي که نه صرف کانیکټ باندې کلیک وکړه تیار مخکې نه چالان دی پاتې شوي دی دا موږ سره 2012 وینډوز سرور ده چې باندې کلیک وکړم دلته کلیک وکړه دا موږ سره دغه وینډو شوه او وینډوز 7 دغه شوه یعنی په یو کمپیوټر کې مونږ ملټي یا زیاتې وینډوګانې انسټال کړې د دې ترڅنګ مې XP هم انسټال کړه رایټ کلیک کنیکټ دغه نو اوس ما سره په خپل کمپیوټر کې 3 وینډوګانې مې انسټال کړې دي چې یوه وینډوز XP ده او بله را سره وینډوز 7 ده دغه یوه ده
او د دې ترڅنګ ما سره وینډوز سرور 2012 ده او دا اوس یو د بل سره کمیونیکیشن نه لري. دا اوس وګوره دا ما سره دا هم ګورې ایکس ده او په دې ایکس پی وینډو کې یا دا په د 7 وینډو کې د دې نیټورک چې ده ښه دا مې مخکې آی پي ادرس ورکړی کنیکټ کړی. انشاءالله په راتلونکي آی پي ادرس کې به وبخښئ راتلونکي هغه کې به په هایپرویو څنګه کنفیګر هایپرویو په نیټورک په شکل یا د څو وینډوګانې چې موږ په کمپیوټر کې انسټال کړي دا یو د بل سره څنګه کنیکټ کړو دا په راتلونکي ویډیوګانو کې درته ووایم. او نن هایپرویو انسټالیشن و او په هایپرویو کې وینډو څنګه انسټالیږي همغه طریقه وه چې په راتلونکي ویډیو کې به د زیاتو اپریټنګ سیسټمونو ترمنځ کمیونیکیشن درته وکړم. او زمونږ ویډیوګانې زمونږ چینل هر وخت سره سبسکرایب کړئ. مننه.